زه چې کله مړ شم او زما جنازه قبر طرف ته روانه وي نو ته چرې دا سوچ هم ونه کړې چې ګینې دا دنیا به ماته یادېږي او ما پسې جړا فریاد ماتم او افسوس بالکل نه کړې ځکه چې زه د شیطان کندې ته نه غورځېږم ته به ګورې زما جنازه به اوچتېږي زما د تلو هېڅ غم ونه کړې زه دنیا نه پرېږدم د یوې دنیا نه بلې ته روان یم د همیشه او د ابدي سکون دپاره او چې ته ما قبر کې ښخ کړې نو ما ته به په مخه دې ښه نه وی او دا خبره یاده لره چې قبر خو یوه پرده ده د دې پردې نه شاته جنت دی ته به ګورې ما به قبر کې کوزئ او ته به دام ګورې زه به دوباره راجمدی کېږم آخر د دې انجام څه دی چې نور پرېوتو یا سپوږمۍ لاندې لاړه داسې ښکاري ګینې دا انتها ده او یا ماښام دی خو حقیقت کې دا یو نوی سباوون او یو نوی سحر دی کله چې تا قبر خپل ځان کې بند کړي کله چې تا قبر خپل ځان کې بند کړي نو دلته ستا روح آزاد شي ولې تا دا نه دي لیدلي چې کله په ځمکه یو تخم پرېوځي نو هغې تخم ته نوې زندګي نه میلاویږي نو بیا ته په دې کې ولې شک کې چې انسان به دوباره راجمدی کېږي تا چرې کتلی دي چې بوکه په کوهي کې واچوي او بیا خالی روځي انو بیا روح دپاره دا جړا فریاد او دا ماتم ولې چې روح واپس راتلی شي څنګه چې یوسف علیه السلام د کوهي نه بهر راغلی او په آخري ځل چې ستا خوله او سترګې بندې شي نو ستا لفظونه او ستا روح به یو داسې دنیا سره غوټه شي چې هلته به بیا د وخت او د ځای قید او کمی نه وي